د انګلش بنیادي الفاظ په پښتو او په انګلیسي کې شروع کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ شروع کولو ته په انګلش کې وایي سټارټ. ختمولو ته په انګلش کې څه وایي؟ ختمولو ته په انګلش کې وایي finish. ویلو ته په انګلش کې څه وایي؟ ویلو ته په انګلش کې وایي tell. پوښتنه کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ پوښتنه کولو ته په انګلش کې وایي ask. جواب ته په انګلش کې څه وایي؟ جواب ته په انګلش کې وایي answer. اقرا خان Yes, sir. خوشاله ته په انګلش کې څه وایي؟ Happy. زه نن ډېر خوشاله یم. I am very happy today. I am very happy today. خفه یا پریشان ته په انګلش کې څه وایي؟ Sad. مثال هغه نن خفه دی. He is sad today. او ناوخته ته په انګلش کې څه وایي؟ Late. ناڅاپه Suddenly. لږ وروسته After a while. ماته غوږ شه. Listen to me. ماته وګوره. Look at me. زر کوه. Hurry up. ایماندار ته په انګلش کې څه وایي؟ Honest. ښایسته ته په انګلش کې څه وایي؟ Beautiful. مقابلې ته په انګلش کې څه وایي؟ Competition. شک ته په انګلش کې څه وایي؟ Doubt. ساده ته په انګلش کې څه وایي؟ Simple. قیمت ته په انګلش کې څه وایي؟ Expensive. ارزانه ته په انګلش کې څه وایي؟ Cheap. خواهش ته په انګلش کې څه وایي؟ Wish. غصه ته په انګلش کې څه وایي؟ Angry. ویلو ته په انګلش کې څه وایي؟ Tell. مننه د داسې ویډیوز لپاره مونږ لایک او فالو کړئ. مننه.